محترم زنانو له همیشه فکار چې هغه د خپل خاوند سوه کې خدمت وکي، د خپل خاوند حیا او د عزت حفاظت وکي، د خاوند د اجازت نه بغیر د کور نه بهر نه وځي، او که چېرته ضرورت شي نو بیا د خپل خاوند نه اجازت وغواړي. که په لار باندې رواني نو دغه شان خبرې نه کوي، خوشبو نه لګوي، د خپل ذکر د تلاوت او دغه شان د روژو ډېر زیات حفاظت وکي. که د خاوند په غیر موجودګۍ کې د هغه ملګری راشي نو که کور کې څوک سړی وي نو ښه ده، او که نه وي نو د هغه ځای نه دې واپس کي، د هغوی سره د فضول خبرې نه کوي. داسې نو فیطمع الذي في قلبه مرض، چې د مرضي انسان په زړه کې ستمه پیدا شي. نو عزتمند ورونو، بعضې زنانه داسې هم وي چې هغوی خپل خاوند ته پیغورونه ورکوي، په خپل حسن او جمال باندې فخر کوي. نو خبردار، زنانو ته دا اجازت چېرته هم نشته دی چې د خپل خاوند نه تپوس کوي چې دا کار دې ولې ونه کړو، دا کار دې ولې وکړو. چې کله خاوند د کاروبار لپاره ځي نو په کار چې دروازې پورې هغې ته الوداع کولو دپاره لاړه شي، او چې کله هغه د کار نه واپس راشي نو په خندا پیشانۍ سره د خپل خاوند استقبال وکړي. داسې به نه چې خاوند ته هغه پیغورونه ورکوي، کور ته راشي او خیرنه چې کوم دی هغه تاویږي او تندری تریو کړی وي. چې کله خاوند دا وګوري هغه نور هم غمجن شي، او هغه دا سوچ وکړي چې آیا زه کوم ځای ته راغلمه، دا کوم یتیمي خانې ته راننوتلمه، او هغه نور هم د خفګان اظهار وکړي. نه، بلکې دا ښځه به هر وخت کې داسې اوسېږي چې د خاوند زړه خوشحاله کړي. خاوند کور کې نه وي، د خاوند د مال جان حفاظت وکړي، د هغه د بچو خیال وساتي، او د هغه د راتللو تمنا بار بار کوي، ځکه چې د خاوند انتهایی زیات حقوق دي. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په تور سر باندې د حیا او د عزت صادر رواچوي، او په زنانو کې د الله جل شانه د خاوند د حقوقو خیال پیدا کړي.